بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی جرګې د پیغام دویمه برخه د مشر د انتخاب او غوراوي لارې. اول، مستقیمه رایه. ځینې هیوادونه لکه روسیه، فرانسه، مصر او یو شمېر نور هیوادونه جمهور رئیسان د ولس په رایه په مستقیمه رایه انتخابیږي. په دغو هیوادونو کې ټول واجد شرایط خلک د رایې صندوقانو ته ځي او خپل رایه رأساً د خپل خوښې کاندید جمهور رئیس صندوق ته وراچي. دوهم، غیر مستقیمه رایه. په نننۍ دنیا کې د ځینو هیوادونو مشران د ولس په مستقیمه رایه نه بلکې په غیر مستقیمه رایه انتخابیږي. دلته دوې طریقې مروجې دي. لومړۍ طریقه، د هیواد مشر ته غیر مستقیمه رایه، مثلا د امریکا جمهور رئیس د ولس په غیر مستقیمه رایه ټاکل کیږي. امریکا کې خلک جمهور رئیس ته رایه ورکوي، خو دغه رایه مستقیما کاندید جمهور رئیس ته نه ځي، بلکې د یو ایالت د خلکو ټولې رایې د همغه ایالت انتخابي حوزې ته چې الکترل کالج ورته وایي هغه ته ورځي. په امریکا کې هر ایالت یو انتخابي حوزه ده او هر ایالت ځان ته خپل انتخابي وزن لري. په امریکا کې د هغو ایالتونو حوزوي وزن ډیر دی کوم چې نفوس یې ډیر دی او د غربي یورپ سپین پوستي خصوصا انګریزان پکښې کې زیات دي. امریکا 50 ایالات دي او ټول 538 انتخابي حوزوي رایې لري. هر کاندید چې د حوزو اکثریت رایه یعنی 200 د الکترل کالج رایې یوړي هغه کامیاب دی. د کوم کاندید چې د الکترل کالج رایې کمې وي نه دی کامیاب، که څه هم د ولس رایې تر رقیب کاندید ډیره وړې وي. مثلا په 2000 میلادي کې د جورج بوش او د هغه د رقیب الګور ترمنځ انتخاباتي مبارزه وه. الګور 550,000 رایې تر بوش ډیرې وړې وې، خو بیا هم کامیاب اعلان نسو. دا ځکه د بوش د الکترل کالج یا د انتخابي حوزې 15 رایې پر الګور ډیرې وې. دوهمه طریقه، شورایي یا پارلماني انتخابات. دلته خلک حزب او د هغه برنامه ته رایه ورکوي. حزب خپل یو غړی ولس ته معرفي کوي، ولس خپل رایه همدغه د حزب نماینده کاندید ته ورکوي. بریالی څوک پارلمان ته ځي. په پارلمان کې چې هر حزب ډیر وکیلان درلوده هغه حزب حکومت جوړوي او د حزب مشر رئیس الوزرا کیږي. په شمالي یورپ کې ډیر هیوادونه دي لکه برتانیا، ناروې، سویډن، هالند، بلجیم او داسې نور چې مشروطه شاهي نظام لري، خو اجرایي واک د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په لاس کې دی چې ولس په غیر مستقیمه انتخاب کړی دی. پاچا همغه کوي چې د حکومت رئیس ورته وایي یا ولس ورته وایي. هندوستان او پاکستان شاهي نظامونه نه دي، خو د شاهي برتانیې په شان پارلماني نظام لري چې احزاب حکومت کوي او جمهور رئیس مقام تشریفاتي دي. ټول پوښتنه یا ریفرنډم دا د رایې ورکولو هغه طریقه ده چې د هیواد ټول خلک په مساوي حیثیت په یوه ورځ د یوې مهمې ملي موضوع په باره کې خپل رایه څرګندوي. ټول پوښتنه یا ریفرنډم یوازې یو وار د یو مبرم ضرورت په وخت کې ترسره کیږي. مثلا امام خمیني په ایران کې د ایران نوی اساسي قانون د خلکو ټول پوښتنې یا ریفرنډم ته وړاندې کړي. یا برتانیا عامې رایې ته د ریفرنډم له لارې مراجعه وکړه او د هیواد له ټولو خلکو یې وپوښتل چې آیا برتانیا په اروپایي اتحادیه کې کماکان پاتې سي یا ووځي. ولس د وتلو رایه ورکړه، برتانیا له اروپایي اتحادیې ووتل. د انتخاباتو په دغو ټولو ډولونو کې چې غرب جوړ کړي دي خلک په مساوي حیثیت هر یو رایه لري. دلته د شرابي، غل، قاتل و فاسد رایه د عالم و متقی چا سره یوه ده. په مستقیم انتخاباتو کې سرمایه‌دار بریالی کیږي او په غیر مستقیم کې د سرمایه‌داري نظام ملاتړی حزب. د غربي دیموکراسي شو مشکل دا دی چې یو خو جاهل و فاسق د عالم و متقی چا سره یو ډول رایه لري او دویم څرنګه چې هلته حکومتونه د سرمایه‌دار په لاس کې دي نو هغوی د پیسو د مصرف او تبلیغاتو په زور خپل د خوښ کسان په انتخابات کې بریالي کوي. دریم لوی مشکل بیا د باور او د عقیدې دی. هلته ولس او د هغه په نمایندګۍ پارلمان حرام حلال او حلال حرامولی سي.
موږ د لوی جرګې په خپله طرحه کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیولي او د حل شرعي لارې مو ورته پیدا کړي دي. زموږ وړاندې سوې لویه جرګه په حقیقت کې د اهل حل و عقد وسیع شورا ده چې په 2 مرحلو کې امیر ته رایه ورکوي. تر بل هر ډول حل و عقد شورا زموږ لویه جرګه د حل و عقد ډېر مواصفات لري، جامع ده، ملت او نړۍ په مطمئنه کیږي. تر هر راز ریفرندم او تر هر راز مستقیم او غیر مستقیم انتخاباتو زموږ لویه جرګه د خارج له نفوذه مسونه ده او د ناوړه تبلیغاتو اثر پر کم دی. دلته مشر له 2 چاڼ یا فلټرونو تیریږي، وړه حل و عقد شورا او لویه حل و عقد شورا یا لویه جرګه. داسې دقت چې زموږ په طرحه کې سوی دی ښایي ډېر کم بل ځای د مشر په انتخاب کې ولیدل سي. زموږ د مطرح لویې جرګې غړي اول د لوی جرګې منتخب غړي د هیواد د نفوس له هر 10,000 کسانو یو تن نماینده د هغوی په خوښه ټاکل کیږي. دا کسان د لوی جرګې غړي دي. په یوه ولسوالۍ کې له هر 10,000 تن څخه یو منتخب کس د همغه ولسوالۍ شورا جوړوي او د ولسوالۍ له شورا بیا یو تن ولایتي شورا ته ځي. د ولایتونو په مرکز کې هم پر هر 10,000 کسو یو تن د همغه ولایت د مرکز شورا ته انتخابیږي. ولایتي شورا د مرکز او ولسوالیو د نمایندګانو له مجموعې څخه جوړه ده. په لویه جرګه کې د ولسوالیو او مرکزونو شوراګانې دواړه برخه لري. که دا شوراګانې نه وي موجود یا په دغه کیفوکان نه وي د هیواد د نفوس په هر 10,000 کسانو یو تن د هغوی په خوښه لویه جرګې ته معرفي کیږي. که د افغانستان نفوس 40 میلیونه وي نو لویه جرګې ته د ولس لخوا 4,000 منتخب کسان ورځي. دلته د هیواد د هر قوم، سمت، ژبې او نژاد خلک بې له کوم تبعیض خپل د نفوس په تناسب نماینده لویه جرګې ته استوي. دلته د ولس هر فرد ته حق ورکول سوی دی چې د مشر په انتخاب کې په خپل شکل سهم ولري. البته عام ولس مشر ته راسن رای نه ورکوي بلکې هر 10,000 تن خپل له منځه یو غوره او اصلح څوک صاحب د حل و عقد ټاکي. دغه ټاکل سوي نمایندګان لویه جرګه جوړوي، په هغه کې راټولیږي او د ملت په نمایندګۍ بیا مشر او امیر غوره کوي. دوهم په پاکستان او ایران کې افغان مهاجرین چې د روس او امریکا د تجاوز قرباني دي د هیواد د مشر په غوراوي کې برخه لري. په لویه جرګه کې د دوی برخه د یوې مشخص مقررې له لارې عملي کیږي. که څه هم په ټوله نړۍ کې افغان مهاجرین حق لري چې د خپل هیواد د سرنوشت په ټاکلو کې برخه واخلي، خو په غرب کې اکثر افغان مهاجرین د همغو هیوادونو وطنوال سوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې افغان مهاجرینو ته دا حق نشته او تر پایه د افغان په نوم معامله ورسره کیږي. دریم د دغه لاندې بنسټونو نمایندګان هم د لویې جرګې غړي دي. د حکومت کابینه، د مستقل ریاستونو رئیسان، د قضا د عالیه دیوان غړي، په هر ولایت کې د هغه ولایت والی، مشر، قاضي او د ملکي ادارې رئیسان، د مملکت په سطحه د امنیتي دریګونو ادارو، دفاع، داخله، استخبارات جنرالان، بهر کې افغان سفیران، د پوهنتونونو او پوهنځیو رئیسان، د تاجرانو، پانګوالو او ملي ټولنو نمایندګان. دا ټول په یو شکل د اشکالو صاحبان د حل و عقد دي چې په لویه جرګه کې برخه اخلي. څلورم انتصابي غړي د هیواد د امیر یا مشر لخوا 100 تنه لویه جرګې ته ځي. د رئیس الوزرا او قاضي قضات د هر یو لخوا 50 تنه او د هر ولایت د والي لخوا 10 تنه انتصابي غړي په لویه جرګه کې برخه اخلي. دغه انتصابي کسان هغه دیني علما، فني او مسلکي کدرونه، پوهان، د وطن مخور او متنفس کسان دي چې په لویه جرګه کې له نورو لارو خواو نه وي راغلي. په دې ډول لویه جرګه تقریبا د 6,000 تنو په شاوخوا کې غړي لري چې لوی اکثریت یې د ملت نمایندګان او نور علما، پوهان او اهل خبرت دي. لویه جرګه په حقیقت کې د ټول ملت په سطحه د حل و عقد وسیع شورا ده چې د هیواد لپاره مهم تصامیم نیسي، چې هیواد ته د مشر غوره کول یو له مهمو دندو دي. د لویې جرګې شامل ټول غړي مساوي حیثیت او هر یو رایه لري. لویې جرګې ته 2 مسلمان، پوه، متقي او وطندوست سړي د امیر په توګه او 2 نور د دوی د مرستیالانو په حیث د حل و عقد شورا لخوا کاندید معرفي کیږي. د عمر رضی الله تعالی عنه د ځایناستي لپاره 2 تنه
عثمان او علي رضی الله عنهما د خلکو نظر ته وړاندې شوه چې له دوی څخه یو تن عثمان رضی الله عنه د مسلمانانو د امیر په توګه غوره شو. زموږ لویه جرګه هم د خلفای راشدینو د منهج په پیروي 2 کسان د هغوی د مرستیالانو سره لویې جرګې ته معرفي کوي. د شفافیت او د نظام د سم چلېدو دوامداره چلېدو په منظور برحال امیر یا مشر بیا مشرۍ ته ځان نشي کاندیدولی. کاندید امیر او د هغه مرستیال به د برحال امیر رئیس الوزرا او قاضي القضات له نږدې خپلوانو څخه نه وي. که کاندید امیر د دیني علومو ماهر و بهتره دا ده چې مرستیال یې د عصري علومو ماهر وي او برعکس د عصري علومو د ماهر سره د دیني امورو عالم مرستیال بهتر دی. دا سلسله باید حد اقل 3 دورې مراعات سي څو د دغو دواړو علمي طبقو ترمنځ د فکري واټن چې تېر 100 کاله خلق سوی دی له منځه ولاړ سي او د دواړو علومو څښتنان په پوره تفاهم او همغږۍ د هېواد ثبات هوسایي او پرمختګ ته خدمت وکړي. د لوی جرګې رسمي اجلاس د هېواد برحال مشر امیر پرانیزي او د لوی جرګې د رئیس تر ټاکلو پورې جرګه د امیر لخوا د معرفي سوي موقت رئیس په واسطه اداره کیږي. لوی جرګه تر افتتاح وروسته موقت مشر په ریاست له خپل منځه یو تن د لوی جرګې د رئیس بل د مرستیال او 2 نور کسان د منشي د هغه د نایب په توګه غوره کوي. لوی جرګه د جرګې د نوي رئیس په مشري په خپل اولینه جلسه کې د جرګې د جلساتو طرز العمل تصویبوي. په لوی جرګه کې بحث علني دی مګر جرګه بل ډول فیصله وکړي خو امیر ته رایه سري ده. کاندید امیر او د هغه مرستیال د رایې یو صندوق لري، یعنی کاندید امیر ته رایه په حقیقت کې د هغه مرستیال ته رایه هم ده. کاندید امیرانو یا مشرانو ته رایه ورکول د دوی د برنامو تر اورېدلو وروسته عملي کیږي. د رایې ورکولو په وخت کې به د جرګې هر غړی الله جل جلاله حاضر و ناظر ګڼي او د اسلام او افغان ملت علیا ګټې به په نظر کې نیسي. د لوی جرګې په اکثریت رایه مشر یا امیر د 10 کالو لپاره غوره کیږي. په ډیرو غربي هیوادونو کې مشر د 4 یا 5 کالو لپاره انتخابیږي. زموږ په شرایطو کې چې تر 4 لسیزې ډیر خونړی جنګ تیر سوی دی د خرابوي ترمیمول ډیر وخت غواړي. زموږ ډیر خلک تذکره نه لري او په میلیونونو مهاجر ملا پر ځای نه دي. د مشر لپاره 4 کاله ډیره کمه موده ده. موږ دلته د خلفای راشدینو د منهج په پیروي د عمر رضی الله تعالی عنه موده 10 کاله غوره وبلل چې نه دومره کمه ده چې مشر خپل پلانونه عملي کړای سي او نه دومره اوږده ده چې خلک ورڅخه ستړي سي او په تنګ سي او مشر هم له قوت او ابتکار لوېدلی وي. دوستانو، مشر د ټول عمر لپاره غوره کول یو احساساتي او تجربه سوی ناکام کار دی چې ترخه تجربه تاریخ بار بار ثبت کړی ده. داسې مشران چې مادام العمر ناست وي اکثره په زور لرې کیږي. په غرب کې بچیان ځکه مادام العمر ناست دي او چلیږي چې اجرایي صلاحیت نه لري او هغه څه وایي چې او کوي چې حکومت پارلمان ولس ورته وایي. خو زموږ په طرح کې د غرب خلاف مشر امیر د ټول نظام اجرایوي مشر او واجب الاحترام دی. ملت مسؤلیت لري. په آخرت کې هم د د ملت خدمت پوښتنه کیږي. په اوسني اسلامي نړۍ کې هغه مستبد امیران او مشران مادام العمر حکومت کوي چې د غربي طاقتونو تر وزر لاندې ژوند کوي کنه خپل ولسونه را چپه کوي. موږ د دغه حالت خلاف د خپل ترسوي نظام للاري غواړو زموږ مشر آزاد باعزت او محترم وي او افغانستان داسې جوړ سي چې مشر په هیڅ چا پورې تړلی نه وي بلکې په خپلو فیصلو کې حر واکمن او د پوره شان و شوکت څښتن وي. لویه جرګه نوي امیر یا مشر او د هغه حکومت ته دنده سپاري چې د رخصت سوي مشر او د هغه د کورنۍ لپاره د هغه د ژوند تر پایه د پرامن او عزتمن معیشت شرایط برابر کړي او د ضرورت په وخت کې په مهمو چارو کې مشوره ورسره وکړي. په پای کې باید ووایي چې لویه جرګه د امیر په فرمان دایریږي، د هیواد مشر ټاکي او اساسي قانون تصویبوي. مهمې ملي فیصلې لویه جرګه کوي. د لویې جرګې پیغام درته ختم سو. تر بل پیغام پورې د خدای په امان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.